د پخلي سره سره یې د خپل عادت په څیر د آرامو زمزمو شور په جګېدو شو. صنم اکثره د کار په وخت له ځان سره زمزمې کولې. د دې زمزمو روح د خوښۍ نه، د هغه په وجود کې د زهرو او درد له چینې راخوټېده، او بیا یې له هوا سره د کیمیاوي عناصرو په توګه تعامل کاوه. د دې تعامل تولید بیا هم یاس، ناهیلي او له قسمته شکایت و. نن هم د تیرو ورځو په څیر له ځان سره په شور و. د زرینې غوسې او چغې غږ په ستوني کې داسې بند کړ لکه د مرغیو په سل چې کوم خوړونکی به ښه ورګډ شي. صنم سره تر پایه لړزې واخیسته. د پخلنځي یو اړخ ته غلې ولاړه وه چې زرینه په غوسه پخلنځي ته راننوته. په لاس کې 2 لامده کمیسونه نیولي ول. له ډېره غضبه یې په تندي کرښې راکاږلې وې. صنم ته یې وکتل او ویې ویل: کالي به نو خلک ستا په څېر مینځي، دا وګوره ټول داغونه پرې هماغسې پاتې دي. ستا فکر کار ته چېرته وي؟ ایله سوچونو کې تل غرق ناسته یې، واخله دا بیرته سم ومینځه. صنم د خپلو بادامي غټو سترګو نه د تورو بڼو د جوړ سیر د پورته کولو هڅه کوله چې زرینې لامدې جامې ورته په مخ وویشتې او له پخلنځي ووته. صنم داسې اوږده ساه واخیسته لکه د اعدام په حکم محکوم مجرم باندې چې بیا د ژوند کولو زیری وشي. له څو شیبو چوپتیا وروسته بیرته په پخلي کولو لګیا شوه. شیبه به لا نه وه تېره چې د حویلۍ د لرګینې دروازې زنځیر وشرنګېد. زرینې چې د دروازې په لور مخ واړوه، پیغله دنګه نجلۍ د یوې پاخه عمر لرونکې ښځې سره راننوته. زرین ورسره ستړې مشي وکړه، خو دا چې نااشنا ښکارېده نو یو څه د حیرانتیا
دا دی تیاریږي خیمې دی. زرینې بیا کیسې پیل کړې. شیبه بله نه وه تېره چې صنم د چایو په پتنوس په لاس کې نیولی او له پخلنځي نه د برنډې په لور را روانه وه. د صنم لوړ قد، بادامي غټې سترګې، تور اوږده باڼه، سپوږمۍ ته ورته سپین او ګرد مخ، اوږده او مرمرینه غاړه او نوي غوړېدلې غوټۍ ته ورته سرې او نازکه شونډې توجه جلبونکې وې. تا به ویل چې د ښکلاو جوړونکي خالق پرې په پوره هنر او مینه له خپلو نورو بندګانو زیاته مهرباني کړې ده. صنم راغله، پتنوس یې کېښوده، د زرلښتې او غوټۍ خاله سره یې ستړي مشي وکړه. زرلښتې د صنم ښکلې څېرې ته په پوره مینې او لیوالتیا سره کتل، خو د صنم په سرو او نازکو شونډو مصنوعي خپرې موسکا د کوم ژور درد ترجماني کوله. زرلښتې د صنم سره د ډېرو خبرو کولو موقع لټوله، خو زرینې بیا په بار بار د صنم د بوختولو هڅه کوله. د زرینې او غوټۍ خله کیسې لا هماغسې تودې وې، خو زرلښته تر وروستیو شېبو د صنم سره د خبرو لپاره د پلمې لټولو په هڅه بریالی نه شوه. زرلښتې د کوهي نه اوبه راوویستې او غوټۍ خله ته یې د تلو ویل. زرینې غوټۍ ته د غرمنۍ لپاره ډېر ټینګار وکړ، خو غوټۍ د بلې ورځ د پاتې کېدو په بهانه ترې مخه ښه واخیسته او روانه شوه. زرلښتې لا هم شاته شاته پخلنځي ته د صنم په لور کتل چې ګوندې راوبوځي، خو صنم په کار کې بوخته وه او ارامه زمزمې کولې. د ژمي شپې او ورځې په وتو او ژوند لکه د سمندر څپو داسې روان وه. صنم به کړې ورځ د کور کاره سربیره د زرینې د پیغلې لور څانګې او دوه زلمي زامنو عثمان او ابوبکر خدمت هم کاوه. کله به چې له کاره وزګاره شوه، خپله پخوانۍ کتابچه به یې راواخیسته. ځینې لیکل شوي کرښې به یې داسې ولوستې چې د زړه رګونه به یې وشرنګېدل او ذهن به یې یو نامعلوم شور هیجان جوړ شو. رڼې اوښکې به یې د ښکلو سترګو د کونجونو نه لکه د مرغلرو داسې راتوی شوې. بیا به یې قلم راواخیست او د کتابچې سپین مخ به یې په ځینو کرښو تور کړ. سور رنګ ته ورته پوښ لرونکې کتابچه به یې بېرته په خپل زوړ بکس کې د کالیو په منځ کې تاوه کېښوده. کله کله خو به یې شپه تر سهاره دا کتابچه بار بار لوسته. هره کرښه به یې بیا بیا تکراروله، خو داسې ډېر ځله کېدل چې تر لوستو وروسته به یې هرومرو یو څه ولیکل او د زړه بوج به یې ورسره سپک شو. صنم به د ژمي لنډې ورځې په کار او اوږدې شپې د ډیوې تتې رڼا ته په لوستلو، لیکلو او اوښکو تویولو رڼولې. د ډیوې د هرې اوښکې سره به معصوم او په زړه دردمنه صنم هم اوښکه اوښکه ویله کېده. د زړه راز او نیاز یې یوازې د قلم او کتابچې سره و، داسې لکه دوی چې د ژوند ښه او خواږه ملګري وي او یوازې هم دوی د زړه په راز و نیاز پوهیږي او د زړه بار ورته سپکولی شي. په دې وروستیو ورځو کې به زرلښته هم د صنم د لیدو په پلمه د زرینې کور ته د اوبو د وړلو یا
په کومه بله بهانه تګ راتګ زیات کړی و. په صنم به هم زرلښته ښه او خوږه لګېده. داسې به یې احساسوله لکه د کوچنیوالي نه یې چې پېژني. کله کله به یې د زرلښتې لپاره احساس دومره خوږ و چې په لیدو به یې تش زړه خوږېده. یوه ورځ د زرلښتې مور غوټۍ د زرینې دوی له کوره راغله. ډېره خواشینې ښکارېده. دا چې د زرلښتې مینه د صنم سره بې دلیله زیاته وه، نو تل به چې د زرینې خله دوی د کور خبر راغله نو د زرلښتې لپاره به تل صنم د بحث مهم عنوان وه. ځکه خو نن هم زرلښتې بېواره د خپلې مور نه د صنم په اړه وپوښتل. غوټۍ خله نن مایوسه وه. د زرلښتې د بې شمېره پوښتنو ځواب کې یو سوړ اسویلی وویسته او ویې ویل: زرلښتې موږ تر نن ورځې فکر کاوه چې صنم به د زرینې لور وي، خو نن په دې پوه شوم چې هغه یې لور نه بلکې بنه ده. د خپل ځواني مرګ زوی په بدو کې یې سواره راوستی. زرلښتې په حیرانۍ او سوالي انداز کتل. زر قسمه پوښتنې یې د ذهن په دریاب کې څپې وهلې، خو د غوټۍ سره د دې خبرې پرته د هېڅ کومې پوښتنې ځواب نه و. زرلښته د صنم معصومیت او بېسارې ښکلا سربېره د هغې خوار قسمت ته ځورېده. په ذهن یې د صنم په اړه زر قسمه پوښتنې وې. زرلښتې هو ډېر ځله هڅه کړې وه چې د صنم د خولې نه د خپلو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړي، خو صنم به کله غلې پاتې شوه، کله به یې خبره په بله واړوله او کله به زرینې پرې د کوم کار لپاره غږ وکړ. زرلښته به حیرانه پاتې شوه. خواره زرلښته کله پوهېده چې د پردیسۍ صنم په خوله زرینې د ویرې داسې مهر لګولی چې هېڅ کله به هم لرې نه شي. یوه شپه ډېره تیز باران شو. زرینې په صنم شور ماشور جوړ کړ. ړانده شي، ما درته مازدیګر ونه ویل چې وریځ ده، ممکن باران وشي. حویلۍ نه سامانونه ځای په ځای کړه، خو ته کله د چا خبرې ته ارزښت ورکوي؟ دا دی باران شو. ټول اسباب یې لامده کړل. صنم په بیړه ځواب ورکړ: نه نه خلا نه لمدېږي، دا دی ټولومه یې. زرینې په غوسهناک انداز وویل: مرګې خلا، تیزه شه، سامانونه راټول کړه، هله نو. صنم په بیړه د حویلۍ په څلورو واړو کنجونو نظر واچوه او په چالاکۍ سره یې خواره اسباب له بارانه پناه کول. باران یې ټول کالي لامده کړي وه، سر تر پایه داسې رږدېده لکه پاڼه چې د ونې په څانګو کې د مني شمال رپوي. څانګې چې د کوټې له کړکۍ نه د صنم لامده کالي بېواره منډې او رږدېدل ولیدله، نو په زړه کې یې رحم پیدا شو. سپکه راجګه شوه، خو چې بیرون راووتله زرینه یې مخې ته راغله. ویې پوښتله چېرته وځې؟ باران دی او یخه سیلۍ هم ده، هسې نه ناروغه شي. څانګې ځواب ورکړ: ادې صنم سره به کومک شم، سخت باران دی، ټوله یې لمده کړه. زرینې ورته په قهر سره ورغبرګه کړه: په تا څه شوي دي ها؟ د ورور هغه د ګل په شان ځواني دې دومره ژر هیره شوه؟ څانګې سره ټیټ کړ. د ورور د یادېدو سره یې سترګې اوښلنې شوې. بېرته د کوټې کونج کې د بخارۍ تر شا کېناسته. زرینه له ځان سره په شور او غوسه شوه. په لومړي وختونو کې به څانګې هم د صنم سره ډېره بده رویه کوله.
تل به یې د صنم د ځورولو لپاره پلمه لټوله، خو له دې 2 میاشتو راهیسې به یې چې په صنم روان ظلمونه، ناترسې پیښې او ناوړه چلند لیده، نو زړه به یې لږ نرمېده. خو زرینې به خپل 3 وړه اولادونه په شمول خپل خاوند ثمرګل هم د صنم په ضد پاراوه. د زرینې په زړه کې د خپل زلمي شهید زوی یوسف د کسات لمبې داسې بلې وې چې یوه شپه هم د صنم د ځورولو پرته آرامه نه کېناسته. خو د پښتو په دود ښکار شوې خوارې صنم سره پرته له زغملو بله لار نه وه. ګرانو اورېدونکو، دا وه د غم ناوې د ناول لومړۍ برخه. تر بیا او راتلونکې برخې تاسې په پاک او مهربان رب سپارم.